امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه حدیث راغلی وي په هغه عمل کوو او که بیا د صحابه کرامو اقوال په هغو کې اختیاروم او که د تابعینو اقوال د هغو سره اختلاف کوو. د دې مقصد دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د قرآن او سنت تابع او د صحابه کرامو په آراو کې مقارنه او موازنه سره کوي او د هغو څخه هغه اختیاروي چې عقل د هغو د قبلولو تقاضا کوي. مګر د تابعینو په متعلق امام صاحب خپل ځان ته دا حق ورکوي چې د خپل اجتهاد سره موافق د هغو سره موافقت وکړي یا مخالفت، ځکه دی رحمه الله د دوی مثل دی. دی هم د هغو پر قسم د رأی او اجتهاد خاوند دی. مقصد دا چې امام صاحب وایي زه په کتاب الله، سنت رسول الله او د صحابه کرامو د اقوالو په عمل کولو ملتزم یم او تر دغه وروسته بیا زه اختیار لرم. هغه نور هم علماو اجتهاد یې کاوه، زه هم د یو مسئلې د حکم دپاره اجتهاد کوم. کم وخت چې ځینو کسانو د حسد په خاطر امام صاحب په ډېر قیاس سره متحماوه او ویل به چې امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل رأی او قیاس سره احکام را باسي، د وخت خلیفه ابو جعفر المنصور و امام صاحب ته د معلوماتو په خاطر یو رساله ورولېږه چې په هغه کې لیکلي و: بلغني انك تقدم القياس على الحديث. يعني ما ته خبر راغلی دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر حدیث اجتهاد د مخه کوي. امام اعظم رحمه الله داغه په جواب کې خط ورولېږه چې په هغه کې لیکلي و: ليس الامر كما بلغك يا امير المؤمنين، انما اعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وليس بين الله وبين خلقه قرابة. يعني خبر داس ند لك تاته چې درسېدل يا امير المؤمنين، بلکې زه اولا په کتاب الله سره عمل کوم او بیا په سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره او بیا په هغو احکام سره چې دغه څلورو خلفاء الراشدینو صادر کړي دي. کمې د خلفاء الراشدینو په فتواو کې شی نه کوي پیدا، بیا نو د نورو پاته صحابه کرامو په فتوا سره فتوا ورکوم او پس له دغه په اختلافي مسأله کې قیاس کوم. یعنی پس له صحابه کرامو څخه بل داسې څوک نشته چې ما دې د خپل رایې تابع او ملازم وګرځي. دا د امام اعظم رحمه الله د احکامو د رائستلو منهج او طریقه و: اولا کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، بیا د خلفاء الراشدین فتواوی، بیا د صحابه کرامو قولونه او که صحابه کرام په یو فتوا کې مختلف و، د هغو د جملې څخه د یو قول اختیاراوه، خو د هغو د فتوا څخه یې مخالف حکم نه کاوه. داسې فتوا یې نه صادرول چې د صحابه کرامو د اقوالو څخه د خارجه او د باندې، او بیا یې په اجماع سره حکم کاوه. یعنی که په یوه زمانه کې علماء کرام پر یو حکم او قول سره متفق سوه، امام صاحب علیه الرحمه هم د هغه قول ملتزم و. پس د دغو منابعو او مصادرو څخه قیاس، استحسان او عرف استعمالاوه. دا د امام صاحب د پاره د حکم د رائستلو طریقه و. حتی د امام مالک رحمه الله طریقه هم دغه او یا ودغه ته ورنږدې و. د امام مالک رحمه الله د پاره د حکم د رائستلو مصدرونه هم کتاب الله، سنت رسول الله، د اصحاب کرامو اقوال او اجماع. مگر امام مالک رحمه الله تر قیاس، استحسان او مصالح عامه د مدینه منوره د اهل عمل او عادت د مخه کوي. او امام شافعی رحمه الله د هغه د مذهب مصادر هم کتاب الله، سنت رسول الله، بیا اجماع او تر هغه وروسته د صحابه قول، په دې شرط چې دغه قول سره به نور اصحاب کرام نه وي مخالف. که اصحاب کرام په یو مسئله کې سره مختلف و، دلته نو د قیاس مرحله شروع کیږي. نو د دې څخه دا معلومه شوه چې د مذاهب ټول امامان یا د ټولو مذاهب امامان پر عین اصول او طریقه روان.
ځینو خلقو پر امام ابو حنیفه رحمه الله بدګماني کړې او وایي چې امام صاحب په حدیث شریف سره عمل پرې ایښی بلکې د حکم د راایستلو دپاره رایه استعمالول. خو موږ وینو چې امام علیه الرحمه دغسې مزاعم غلط او بې اساسه بللي دي او د هغو رد یې ویلی دي. یو ځای وایي خلقو لره تعجب دی، دوی وایي زه په رأی سره فتوا کوم، حال دا چې زه بې له نسه په بل شي فتوا نه کوم. واورئ د امام صاحب و قول ته غوږ ونیسئ. دی رحمه الله وایي كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص وأن نحتاج بعد النص إلى قياس. إنا نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه، فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى. مگر که کم وقت امام صاحب په قیاس استحسان یا عرف سره فتوا کړې وي، دا د دې دلیل نشي کېدلی چې څوک وایي ابو حنیفه قیاس تر حدیث د مخه کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په متواترو مشهورو او آحاد احادیثو اخذ کوي. کې کم وخت په هغه حدیث اخذ نوی کړی چې یو شخص روایتوي، دی رحمه الله وایي زه پر حدیث کم طعن نه وینم مگر امام صاحب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه حدیث په ثبوت کې طعن وایي او په تاکید سره وایي چې زما طعن په دغه سړي یا د حدیث په ثبوت کې دی، دا د هغه شی رفض نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راغلی دی. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې العالم والمتعلم ورته ویل کېږي وایي زما رد پر هر هغه سړي دی چې مخالف د قرآن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي. دا رد می نه پر نبی صلی الله علیه و آله وسلم دی او نه دا چې د هغه تکذیب دی، بلکې دا رد پر هغه چا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په باطل سره روایت کوي. تهمت پر ددی نه پر نبی صلی الله علیه و آله وسلم. او هر هغه شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایلی دی که موږ اورېدلی دی یا مو نه دی اورېدلی، هغه مو پر سر او سترګو قبول دی. موږ پر هغه ایمان راوړی دی او دا شاهدی ادا کوو چې هغه دغسې دی لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې فرمایلی دی. او دغه رنګه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا شاهدی ادا کوم چې دی د هغه شی امر نه کوي چې الله جل جلاله د هغه منع کړی او نه هغه شی منع کوي چې الله عز وجل امر کړی. او دا شاهدی ادا کوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټولو امورو کې د الله عز وجل سره موافق دی، نه د ځان شی راته راوړی دی او نه پر الله عز وجل بې له هغو څخه چې الله عز وجل فرمایلی دی بله خبره کړې ده. نو ځکه الله عز وجل فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله، یعنی هر هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم ومني اطاعت یې وکړي نو په تحقیق هغه د الله عز وجل اطاعت وکړي. تر امام ابو حنیفه رحمه الله وروسته د شاګردانو هم په تاکید سره دغه تهمت لرې کړي او نفي کړي او دا یې تایید کړی ده چې امام صاحب تر هر څه د مخه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کاوه او د امام اعظم رحمه الله خضوع او سر کښته کېدی تر هر شي د مخه و کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تایید کړی دي. دا امام ظفر رحمه الله دی چې وایي تاسې د مخالفینو و خبرو ته مه ګورئ، ځکه ابو حنیفه او زموږ اصحابو په هیڅ مسئله کې بې له کتاب او سنت او صحیح قولو څخه بل څه نه دي ویلي او بیا یې پر هغه قیاس کاوه. که امام ابو حنیفه رحمه الله د احادیثو څخه هغه شیان راباسي چې بې له ده رحمه الله بل چا نه دي رایستلي، دا ابتداع او اختراع نه ده بلکې دا فهم، تأویل او استنباط دی.
نو ځکه امام ابو یوسف رحمه الله وایي ما داسې هیڅوک نه دی لیدلی چې د حدیث په تفسیر کې او په هغه مواضعو کې چې په هغه کې فقه هسته تر امام ابو حنیفه رحمه الله دی زیات پوهیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله په علم حدیث کې د لوی مجتهدینو څخه و. د خپل مذهب اعتماد پر احادیثو او د هغو پر تعویل و. امام ابو حنیفه رحمه الله به یو حدیث پرېښاوه ځکه د رحمه الله به د هغه په بدل کې تر هغه قوي او صحیح حدیث درلود او د یو متروک او یا داسې چا چې د حدیث په وضع سره به متهم و اخذ نه کاوه. او ګای وخت د حدیث لفظ په داسې تفسیر سره تفسیروي چې بل څوک بل قسم تفسیر کوي. لکه دغه حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ځینې فقها د تفرق معنا د مجلس په تفرق سره کوي مګر امام ابو حنیفه رحمه الله د تفرق تفسیر د قول په تفرق سره کوي. دی رحمه الله وایي بیع په ایجاب او قبول سره پای ته رسیږي که څه هم بایع او مشتری په مجلس کې نوي سره جلا شوي. امام ابو حنیفه رحمه الله سره د نبوغه تیز فکر دقت او فهم د شهرت علم او لوړ مقام سره متواضع په خپل رائے فخر او غرور نه کوي او نه خلق د هغه پر عمل کولو مجبوروي. د خپل فکر او اجتهاد متعصب نه دی. واوري چې دی رحمه الله څه وایي. امام صاحب د خپل فتواو په متعلق وایي قولنا هذا رأي وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا. يعني زموږ دغه قول رأي او نظر او دا زموږ تر څېړنې وروسته هغه بهترین شی دی چې موږ ورورسېدو. که چا زموږ تر قول ښه خبره پیدا کړه هغه تر موږ و حق ته نږدې دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله تر هر څه د مخه و حق ته رسېدل مقصد دغه حق چې د هره طرفه وي. دی رحمه الله د مجادلې او ځان ښکاره کولو شوق د رحمه الله د مجادلې او ځان ښکاره کولو شوق نه درلود. د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د تقدیر او شوالي په باره کې ډېر علماء کرام وایي چې هغه ټوله نه وي او په خپل شکل کې بې مثاله. د مذهب په مثل سره بل مذهب نه وي تېر شوی خو حقیقت همدا ده. کوم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله د علم والوړ مقام ته ورسېدی ویلي ده چې د عراق فقه په نشأت کې ده هغه یې سره وپیول او زیاتوب یې پکښې وکړ. که ده رحمه الله د خپلو استادانو څخه په ډېره اندازه استفاده کړې او فایده اخیستې ده خو په خپل علم اجتهاد عقل او رای سره د امت مسلمه د فایدې لپاره پر فقه نور زیاتوب هم وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله په علم کې خپل شخصیت مستقل او ثابت کړ. د رحمه الله کوششونه و امتیاز ته ورسېدل او بلا شک په فقه کې د اجتهاد او امامت و درجه ته ورسېدل. او دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب و داسې درجه ته ورسېدی چې د ټولو خلقو نظر یې و ځان ته ورواړاوه ځکه دی رحمه الله د ټولنې او ژوند سره مرتبط او موصول و. څرنګه چې امام صاحب په خپل ژوند کې په تجارت مشغول و نو امام صاحب ته په ژوند او معاملاتو کې ډېره پراخه تجربه ورکړه او پر دغه سربیره امام ابو حنیفه رحمه الله و څېړنې محاورې بحث او مناظرې ته فطري میل درلود. او په عربي کې متل دی وایي الحقیقة بنت البحث یعنی د بحث او څېړنې څخه حقیقت راوځي. او په بله مقوله کې وایي ذهب الرأي لا يصفو إلا بعرضه على نار المراجعة بين الباحثين والمفكرين. يعني د فکر زر تر هغو نه صافیږي تر څو چې د بحث کوونکو او مفکرینو په مابین کې د مراجعې پر اور عرض نشي. يعني تر څو چې پر یو مسأله د پوهانو او هوښیارانو په مابین کې بحث ونشي هغه مسأله و حق او حقیقت ته نه رسېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل فقه او مذهب کې پر هغو مسایلو کفایت نه دی کړی چې پیښې شوي وې یا په هغه وخت کې پیښېدې.
بلکې د هغو مسألو ترڅنګ په تقدیري او فرضي فقه هم مشغول چې دا د هغو مسایلو فقه و چې تر اوسه نه وي پېښې شوي، مګر عقل د هغو د پېښېدو تصور کاوه او یا انسان په مستقبل او راتلونکي ژوند کې د هغو د واقع کېدو ګمان کاوه. امام صاحب ډېر ځله خیالي او فرضي مسائل فرضول، د وقایعو او حوادثو تصور یې کاوه او د هغو د پاره احکام را ایستل او خپل دغه کار یې په دې قول سره ښایسته کاوه چې ویل دي: انا نستعد للبلاء قبل نزوله فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. یعنی موږ د یو واقعې تر پېښېدو د مخه آمادګي ورته نیسو، که بیا چیرې هغه واقعه پېښه سي موږ ته به وهغې ته د داخلېدو او وتلو لار را معلومه. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د ضعیف، غریب او فقیر مراعات شوی. مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله په ګیڼه او زیور کې زکات لازم بولي چې د دې څخه د فقیرانو لپاره وسعت او پراخي جوړیږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که پر یو چا دونه پور باندې وو چې د ټول مال په پور کې تلی، زکات نه دی پر لازم، چې بې له شکه په دغه فتوا کې پر پوروړي رفق او سهولت دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د بشریت د حرمت او حریت مراعات شوی دی، نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د بالغ او عاقل ښځې دپاره د ولی ولایت داسې قوت نه بولي چې دا دې د هغه خپلې خوښې د سړي سره واده ونه کړي، ځکه دا حق لري چې په خپله د خپل رواج عقد وتړي او هغه هم صحیح دی. او وایي که یو سړي خپله بالغه یا عاقله لور و یو چا ته په نکاح ورکړه او هغې نکړه قبوله او ناخوښه وه، دغه نکاح نه صحیح کېږي. دغسې نورو ډیرو مسائلو امام ابو حنیفه رحمه الله د دې مستحق وګرځاوه چې د امام اهل الرأی لقب ورکول شي. او دا عجبه خبره نه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله د ډیر لوی اجتهاد خاوند او په هغو مسائلو کې په قیاس سره عمل کاوه چې په هغو کې به نص نو موجود. امام ابو حنیفه رحمه الله د احادیث څخه د احکامو د رائستلو ډېر عجیب او ځلانده قدرت درلود او د احادیثو وژورو معناو ته په خپل تیز فهم سره ورګوټه کېدی چې داسې مقاصد ځینې راټول کړي چې و امت مسلمه ته نفع رسوي او ضرورت ورته لري او په عین حال کې د احادیثو د نص سره معارض هم نه وي. او اوس به د هغه کتابو او تالیفاتو بیان درته وکړو چې امام ابو حنیفه رحمه الله و امت مسلمه ته پرې ایښي. علاوه پر دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله په احادیثو کې یو کتاب لري چې د مسند په نامه یادېږي. ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث په یو کتاب کې سره جمع کړل او د هغه کتاب نوم یې مسند کښېښاوه چې دغه کار امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله هم کړی دی او امام مالک رحمه الله هم د موطأ په نامه سره د احادیثو کتاب لري چې ټول څلور امامان د کتاب په شکل د احادیثو د جمع کولو منهج او طریقه لري. حافظ امام ابن حجر عسقلانی د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسند په باره کې وایي چې دغه مسند هغه دی چې امام محمد ابن حسن الشیبانی د امام صاحب شاګرد روایت کړي او د آثار په نامه یې بللی دی چې د امام ابن حجر رحمه الله د قول مقصد داسو چې دغه د آثار په نامه کتاب د محمد ابن الحسن نه دی، بلکې په حقیقت کې دا هغه کتاب دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله روایت کړي او امام محمد لیکلی. خو دغه خبره داسې مسئله ده چې د علماو و تحقیق ته ضرورت لري، مګر زموږ مقصد دا دی چې تاسو د حدیث او فقه په مسائلو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله و اهتماماتو او کوششو ته وګورئ چې دا بسیط او آسانه کار نه دی، بلکې هر هغه کتابونه چې د امام صاحب شاګردانو تالیف کړي دي، خاصتا د امام ابو یوسف او امام محمد الشیبانی تالیفات، هغه په حقیقت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تالیفات دي، ځکه د امام صاحب طریقه داسې وه چې د رحمه الله به ورته ویل او هغو به لیکل
او بیا به خپل امام صاحب هغه کتابونه او په هغو کې لیکل شوي مضامین تر نظر استل. نو دغه کتابونه که څه هم د بل چا په نامه یادیږي خو په حقیقت کې هغه د امام صاحب کتابونه دي. لکه هغه کتابونه چې د سیر الصغیر یا سیر الکبیر په نامه یادیږي، پر دغه کتابو لیکل شوي دي چې د محمد ابن الحسن طالب، خو په حقیقت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله املا. او بل هغه کتاب چې د مبسوط په نامه یادیږي چې دا هم د محمد ابن الحسن لیکنه ده، خو په هغه کې هغه مسائل لیکل شوي دي چې په هغه سره امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا کړې. نور هم داسې کتابونه شته چې لیکونکي یا بل څوک وي خو املا یا فتوا د امام اعظم رحمه الله وي. نو امام صاحب یوازې دا نه چې امام او مجتهد دی، بلکې د لویو او عظیمو تالیفاتو او مؤلفاتو خاوند هم دی چې ځینې په مستقیم ډول سره تالیف کړي دي او ځینې نور د املا او مراجعې په ډول په غیر مستقیم شکل تالیف کړي دي. نو که اوس تاسې د امام صاحب پر تالیفاتو هغه د عبادت او تدریس مشغولتیا ور اضافه او بیا هم د رحمه الله مناقشه تجارت علم حدیث ور اضافه نو موږ او تاسو ته به دا معلومه سي چې موږ خبرې د داسې شخص په باره کې دي چې غیر عادي امتیازات لري او یو خاص فرق چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او نور لوی علماو او امامانو په مابین کې موجود دي. هغه فرق دا دی چې امام اعظم رحمه الله داسې نجیب شاګردان و ټولنې ته ورکړل چې هغو د رحمه الله څخه علم حاصل کړي او بیا یې دغه علم و نور خلقو ته ورنقل کړي او د خلقو په مابین کې نشر کړي. د امام صاحب شاګردان د علم و ورستنوي خلقو ته ورساوه او هغو بیا و ورستنوي خلقو ته حتی دغه لاس پر لاس تر نن ورځې پورې را نقل سو. نو په همدې سبب دا حنفي مدرسه همیشه او تل تر تله پاتې سو. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل شاګردانو خاص اهتمام کاوه او دا یو شوول چې د علم د حاصلولو لپاره باید خاص کوشش وشي. د علم ذکر باید د کسب او رزق تر حاصلولو مهمه وبلل شي. دی رحمه الله وای انسان باید خامخا اول د علم پس د کولو مشغول شي، پر رزق باید په ډېر لږ سره قناعت وکړي. د علم تر حاصلولو وروسته علم ودته د ښه ژوند کولو اسباب اماده کوي. ځینې خلک دا کوشش کوي چې د خپلو اولادو دپاره یو ښه کور جوړ کړي یا د ځان دپاره ښه ښایسته موټر رانیسي یا لوی تجارت ولري. دغه خواهشات د خپل اولاد تر تعلیم او زده کړې د مخه کوي. مګر یا ذکی او هوښیار سړی هغه دی چې اولا د خپلو اولادو پر تعلیم پیسه مصرف کړي، ځکه تعلیم هغه شی دی چې دوی ته د ښه ژوند کولو اسباب ور مهیا کوي، د عزت او احترام و درجې ته رسوي. نو د علم حاصلول د رزق تر حاصلولو د مخه کوي، ځکه علم د دنیا او آخرت شی او شادي درکوي. حتی امام صاحب د علم حاصلول تر واده کولو د مخه کوي او وای تر هغو واده مکو تر څو چې ته پوهې چې د خپل زوجې ټول حوائج او ضروريات ورپوره کولای شي. دا د امام صاحب قول دی چې وای واطلب العلم اولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج فإنك إذا اشتغلت عن طلب العلم في وقت تعلم عجزت عن طلب العلم. يعني اول تر هر څه د مخه د علم طلب وکړه، علم زده کړه او بیا حلال مال یو ځای کړه او بیا واده وکړه. که چیرې د تعلیم په وخت کې د علم د زده کولو څخه مشغول سوې نو د علم د زده کولو څخه عاجز سوې. یعنی که په کوچنیوالي په کسب او کار اخته سولې، په لویوالي علم نسې زده کولی. امام صاحب د خپلې هغه مدرسې چې د انشا کړې او جوړه کړې وه ډېر اهتمام کاوه او د خپلو شاګردانو په تربیه کې ډېر کوشش کاوه. ښه ادب او عظیم اخلاق یې وښول. دوی ته د تعامل راکړې ورکړې ژوند کولو طریقې وښولې چې د علماو، پاچاهانو او عامو خلکو سره باید څنګه ژوند وکړي. د خپلو شاګردانو دپاره د ادب مدرسه هم جوړه کړې وه او نصیحتونه یې ورته کول. د خپلو شاګردانو څخه ویې ورته وایي واذکر الموت واستغفر لاساتذتک ومن اخذت عنهم العلم وداوم على تلاوة القرآن واكثر من زيارة القبور.
وأكثر من زيارة المشايخ وأكثر من زيارة الأماكن المباركة. يعني مرګ در په یادوه خپلو استادانو او هغو کسانو ته چې تا علم ځینې حاصل کړی دي طلب د مغفرت کوه، دعاوې ورته کوه، او همیشه د قرآن کریم تلاوت کوه. وقبرو او هدیرو ته ډېر ځه او د ښو خلکو ملاقات ډېر کوه. ومبارکو ځایو لکه مکه مکرمه مدینه منوره، د مبارکو ځایو لکه مکه مکرمه او مدینه منوره ډېر زیارت کوه. امام صاحب دا وښیي چې علم باید د زړه د نرمۍ سره ملګری شي، ځکه دغه ذکر شوي ټول هغه عبادتونه دي چې زړه نرموي. د قرآن کریم تلاوت، د قبرو لیدل، د مشایخ سره ناست او حرمینو ته تګ، دا ټول د زړه نرمي او صفایي راوړي. او بیا امام صاحب خپلو شاګردانو ته دا هم وښوي چې د عامو خلقو سره باید څنګه ګزاره وشي. نو ورته وایي بازارو ته ډېر مه وځئ او د عامو خلقو سره پر لار مه ځئ، خاصتا چې دغه عام خلق سپین ږیري او تر تاسې مشران. دا ولې؟ ځکه که دوی تر شا کړه، ځکه که دوی تر شا کړه دا ستا دپاره عیب، ځکه هغه څوک دې تر شا کوي چې تر تا مشر، او که دې د مخه کوي داسې څوک دې د مخه کوي چې تر تا په علم کې کم دی. او بیا ورته وایي د ډېرې خندا څخه لرې اوسئ، ځکه خندا زړه وژني. او هغه څوک چې تر شا نارې درپسې وهي جواب مه ورکوه، ځکه تر شا نارې وهل د چارپایانو کار دی. امام صاحب وخپلو شاګردانو ته دا هم ورښول او بیانول چې تر واده کولو د مخه ښه فکر وکړه، په ښځو کې د ښې ښځې سره نکاح کول، او خپلو شاګردانو ته د علماو اخلاق ورښول. ورته وایي د بخل، طمع او درواغو څخه ځانونه وساتئ او د الله عز وجل په تقوا یې عمل کول. ویوه ته د شاګردانو وایي د خلقو په مابین کې، یعنی په مجلسو کې الله عز وجل ډېر یادوه چې خلق دغه خوی ستا څخه زده کړي. تر خپلو فرضي لمنځو وروسته د ځان دپاره یو ورد مقرره کړه چې په هغه کې قرآن کریم وایي، د الله تعالی ذکر کوي، او پر هغه نعمتو چې تا ته یې درکړي دي شکر ادا کوي. او په هره میاشت کې یو څو ورځې د ځان دپاره وټاکه چې په هغو کې به روژه نیسې، چې په دغه کار کې نور خلق هم په تا پسې اقتدا وکړي. او د خپل ځان دپاره په هغه عبادتو مه راضي کېږه چې د عامو خلقو دپاره په راضي یې. یعنې ستا عبادت باید تر نورو عامو خلقو زیات او ډېر. ورونو دا ډېر لوی نصیحتونه دي چې دغه نصیحتو په نتیجه کې غیر عادي محصول او انتاج په وجود راوړي. داسې علما یې جوړ او په وجود راوړه چې علم یې نشر کړي. دغه حنفي مدرسه خالده او همیشنی کړه. ورونو د امام اعظم رحمه الله په عصر کې ځینې علما داسې وه چې د امام اعظم رحمه الله همیشني ملګري او شاګردان، یعنی همیشه به د ده سره ملګري او ملازم وو، هیڅ وخت نه ځینې جلا کېدل. ویل کېږي چې هغه علما چې همیشه او بلا ناغه به د امام صاحب ملګري او د ده په درسو کې حاضر وه 26 نفره دي، چې د هغو د جملې څخه 28 نفرو د قضا لیاقت او استعداد درلود، او 6 نفرو یې د فتوا استعداد درلود، او 2 یې داسې وه چې د قاضیانو د تعدیب او فتوا دپاره وړ او لایق وو، چې هغه امام ابو یوسف او امام زفر رحمهم الله دي. یعنی 8 نفره مجتهد علما، کم وخت وویل چې د فتوا لایق دي یعنی مجتهد امام. نو امام ابو حنیفه رحمه الله و امت مسلمه 8 مجتهد امامان ورکړي دي. دا بیل هغه کسانو څخه چې تقلیدي فتواوې ورکولې او د خلکو په مابین کې قضاوت کاوه. او دا هم باید درته معلومه وي چې د قضا وړ هغه څوک دی چې پر ټولو اصلي او فرعي مسائلو علم ولري. نو ځکه دغه مدرسه یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه د علماو پر ایستلو کې تر ټولو مدرسو عظیمه او جلیله مدرسه. مزنی رحمه الله چې د امام شافعي رحمه الله د ملګرو او شاګردانو څخه دی، د عراق د فقهاو د یو نفر څخه پوښتنه وکړه، ویل ما تقول فی ابي حنیفه، یعنی د ابو حنیفه د علم په باره کې څه وایي؟ هغه فقيه ویل سیدهم، یعنی د علماو سید او سردار. قال فابو يوسف
ابو يوسف کې سوال قال اتبعهم للحديث يعني په حديثو کې تر ټولو علماو د تتبع خاوند قال فمحمد ابن الحسن والمحمد ابن الحسن څنګه دی قال اكثرهم تفريعا يعني تفاصيل ډېر زیات قال فزفر والزفر څنګه دی قال احدهم قياسا والقياس کې تر ټولو علماو تسبح يعني هغه چې په قياس سره احکام را استلای سي زفر رحمه الله تر ټولو علماو زیات قدرت لري دغه درې نفر د امام اعظم رضی الله تعالی عنہ په شاګردانو کې هغه ډېر مشهور دی ابو يوسف محمد ابن الحسن او زفر رحمهم الله ورونو اجازه راکړئ چې دغه درو نفرو په باره کې هم لږ خبرې وکړم ځکه دا ممکن نه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب دي پای ته ورسیږي تر څو چې د هغو کسانو په باره کې خبرې ونکړو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مدرسې څخه راوتلي دي ورونو د امام صاحب مذهب به نوی نشر شوی که چیرې هلته د امام صاحب دغه نجیب او ممتاز شاګردان نه وای ډېر ائمه الاعلام د اجتهاد ولوړي مرتبه ته رسیدلي دي مګر د دوی ذکر او یاد د همیشه لپاره نه سو پاتې لکه دغه څلورو ائمه ذکر چې د تل لپاره پاتې سو او د دوی د یاد د ژوندۍ پاتې کېدو سبب هغه د دوی نجیب شاګردان چې د دوی څخه علم حاصل کړي او هغه ولیکي او تر دوی وروسته د دوی مذهب نشر کړي امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر شاګردان او وش ملګری تر شا پرېښول هغه چې په علم سره معروف او مشهور دي دغه کسان چې موږ د دوی په باره کې خبرې کوو او شاګردان یې بولو په حقیقت کې دوی د علم رهبران دي د خپل امام او استاد لپاره مخلصه اصفیا او حواریین دي دغه شاګردان چې موږ د دوی په باره کې خبرې کوو دوی په خپل ځان کې د ائمه الاعلام د جملې څخه امامان دي کم وخت موږ وایو ائمه الاعلام هو دغه څلور امامان په سرخط او په لوړه درجه کې راځي مګر دغه رنګ د دوی شاګردان هم د لوړې درجه خاوندان قمه او امامان دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله د علماو ډېر لوی عدد تربیه او ترشا پرېښاوه چې په هغو کې دغه درې نفر ډېر مشهور دي او په دوی درو کې امام ابو یوسف رحمه الله د ډېر شهرت خاوند دی امام ابو یوسف چې نوم یې یعقوب ابن ابراهیم الانصاري الکوفي دی علم د مقام او درجه ورلوړ کړ فقه شان او شوکت ورزیات کړي په اول کې یو فقیر شاګرد او بیا په علم کې مجتهد امام او استاد وګرځېد د هارون رشید په زمانه کې د قاضي القضات مرتبه ته ورسېد لکه د نن ورځې وزیر عدلیه او دی اول هغه څوک دی چې د قاضي القضات لقب ورکول شو او تر هارون رشید د مخه هم د هادي او مهدي په خلافت کې د قضا وظیفه اجرا کړې امام ابو یوسف رحمه الله د تعلیم په اوله مرحله کې د قاضي ابن ابي ليلى شاګرد مګر دغه قاضي ونکولای سوای چې د ذکی ابو یوسف زړه ودان ته ورجذب کړي امام ابو یوسف چې ډېر ذکی او تر اندازې زیات هوښیار او په عین حال کې د علم ډېر شوق او محبت درلودي نو کوم وخت چې د امام ابو حنیفه رحمه الله و درسو ته حاضر سو امام صاحب ودته خاص توجه وکړ لکه د مخه چې موږ درته وویل یوازې دا نه چې د ځان شاګرد یې وګرځاوه بلکې د ځان زوی یې باله او د کورنۍ خط او مصرف یې هم ورکاوه امام صاحب چې د ابو یوسف رحمه الله ډېر زراکت او بې حده هوښیاري ولیده د خپلې حلقې کاتب او منشي یې وګرځاوه ابو یوسف او زفر رحمهم الله د امام اعظم هغه ممتاز او بهترین شاګردان او همیشه به د امام صاحب په حضور بحث او نقاش سره کاوه دلایل به وي چې دا هم د امام صاحب د درس منهج او طریقه و وخپل شاګردانو ته د بحث کولو اجازه ورکول د امام اعظم رحمه الله عادت دا نو چې فقط درس او احکام به بیانول بلکې وخپل شاګردانو ته به هم وژن وي هغه بحث نقاش محاوره سوال او جواب سره کول په اخر کې به امام صاحب د هغه په مابین کې حکم او فیصله کول نو ځکه حماد د امام اعظم رحمه الله زوی روایت کوي چې ورځ ما خپل پلار ولیدي چې راسته طرف ته ابو یوسف او چپه طرف ته زفر ناس او هغه په یو مسله کې بحث سره کاوه دلایل یې وي ابو یوسف چې به هر خبره وکړه زفر به ورباطل کړ او زفر چې به هر دلیل وای ابو یوسف به ورباطل کړ
دې بحث او دلایلو د سهار څخه د ماپښین تر مانځه پورې دوام درلود. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په دغه دوه شاګردانو کې دغه علمي قدرت په وجود راوړي او پیدا کړي وو ډېر خوشاله وي او په شوق سره غوږ ورته نیولی وي تر څو چې مؤذن د ماپښین تر مانځه دپاره اذان وکړي. دلته نو امام صاحب لاس پورته کړي او د زفر رحمه الله پر ورانه وواهه او ویل لا يطمع في رئاسة بلدة فيها ابو يوسف، يعني په هغه شار کې چې ابو یوسف موجود وي د هغه شار د ریاست تمع دي څوک نه کوي چې دا د امام صاحب د طرفه فیصله و چې په دې بحث کې ابو یوسف کامیاب وي. او یو د هغو وسیتو څخه چې امام اعظم رحمه الله وخپل شاګرد ابو یوسف رحمه الله ته کړی وي دا چې ورته وایي وخپلو شاګردانو ته دې داسې توجه وکړه لکه هر یو چې د زوی چې د علم شوق او رغبت یې زیات، یعنی د خپلو شاګردانو سره داسې ګزاره او معامله کوه لکه هر یو چې ستا اولاد وي، ځکه دا کار په هغو کې د علم شوق زیاتوي. او بیا ورته وایي که عامو خلقو علمي بحث در سره کاوه بحث مور سره کوه، ځکه دغه کار ستا د مخ اوبه وړي. یعنی هغه څوک چې نه عالم او نه طالب العلم د عامو خلقو څخه وي او بې علمه دلایل در سره وایي بحث مور سره کوه، ځکه دغه کار سړی سپکوي او په حق کې د هیڅ چا سره مجامله او مدارا مه کوه که څه هم دغه څوک پاچا وي. یعنی تر حق او حق ویلو مه تېرېږه که څه دې هم معامله د پاچا سره او په ډېر عبادت کولو یې امر کاوه او ویل مرګ در په یادوه. دا ټول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وصایا او نصیحتونه دي. اضافه پر دې نور مفید او عظیم نصیحتونه هم لري چې د حاکمانو او عام خلقو سره به څنګه گزاره او معامله کوي. خپل شاګردان په شو مکارم او اخلاقو او وفا سره امر کوي. اضافه پر هغه چې په تقوا، عبادت، روژه، لمانځه او د قرآن مجید په تلاوت سره به امر کول چې په نتیجه کې د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه د مدرسې څخه امام ابو یوسف رحمه الله غوندې ډېر لوړ ډله هغه علما چې په علم او ادب کې د لوړ مقام خاوندان و راووتل. امام ابو یوسف رحمه الله سربیره پر دې چې د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه څخه علم حاصل کړی دی او همیشه به د هغه په درسو کې حاضر وو. د غرنګ د اعمش، هشام ابن عروه، یحیی ابن سعید، محمد ابن اسحاق، لیث ابن سعد رحمهم الله اجمعین څخه هم علم زده کړی او حاصل کړی. امام ابو یوسف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د جلیل القدر امام احمد ابن حنبل رحمه الله استاد. احمد ابن حنبل رحمه الله وايي اول ما طلبت الحديث ذهبت الى ابي يوسف القاضي. نو امام ابو يوسف د امام احمد ابن حنبل استاد. امام ابو يوسف رحمه الله د ډېرې قوي حافظې خاوند وو. کم وخت به یو شیخ الحدیث ته کښېنسي او هغه به په دغه یوه درس کې 50 یا 60 حدیثه د راویانو سره بیانول. بیا چې به امام ابو یوسف رحمه الله د هغه درس څخه ولاړ سو هغه ټول احادیث به د راویانو سره بیان او روایتول به. حتی ځینې اوقات به هغه راوي کوم چې ده به دغه احادیث ځینې اورېدلي وه هغه هم ورسره یاداوه. یوه لطیفه قصه ده. امام ابو یوسف رحمه الله وایي اعمش رحمه الله د یو مسئلې پوښتنه راڅخه وکړه، د هغې جواب مې ورته ووایه. اعمش رحمه الله راته ویل دا فتوا دې د کومه ځایه راویستل؟ ما ورته ویل د هغه حدیث څخه چې تا د هغه روایت راته کړی او هغه حدیث مې ورته ووایه. اعمش رحمه الله راته ویل یا یعقوب إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك ولكني لم أعرف تفسيره إلا الآن منك. يعني يا يعقوب د مخه تر دې چې ستا مور او پلار سره یو ځای سي زما دغه حدیث په یاد مګر په تفسیر یې نه پوهېدم بېله دغه اوس ستا څخه. یعنی د مخه تر دې چې ستا مور او پلار واده سره وکړي زما دغه حدیث دو مګر دا نه را معلومېده چې د دغه حدیث څخه دغه حکم راوځي. سبحان الله دغه تعمیق او ژور فکر وایي. هو نن ورځ هم د احادیثو الفاظ د ډېرو خلقو زده دي مګر د هغو په اصلي مقصد پوهېدل او د هغو څخه د احکامو را ایستل بې له مجتهد امامانو د بل چا کار نه دی. هغه حدیث شریف چې امام ابو یوسف د خپل استاد اعمش رحمه الله څخه اورېدلی وو د هغه تفسیر او مقصد و خپل استاد اعمش رحمه الله ته بیانوي او هغه هم تر دغه وخته دغه حکم نو ځینې را ایستلی.
دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګرد نو په خپل د امام اعظم رحمه الله په باره کې څه فکر کوي نو یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف د هغه علم تقوا او اخلاق په واسطه چې د حاصل کړي و ولوړو منصبو ته ورسېږي دغه علم او ادب چې د امام اعظم رحمه الله څخه زده کړي و د درجه او مقام د فقیر شاګرد عادي انسان د حالت څخه دونه ورور کړه تر څو چې په عباسي دولت کې د قضا او هغه لوړې درجې ته ورسېد او لوی علماو د رحمه الله څخه د علم زده کړه کول یو د هغو کسانو څخه چې د امام ابو یوسف رحمه الله څخه علم حاصل کړی دی جلیل او عظیم امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی او بیا د امام ابو یوسف رحمه الله درجه او منصب نور هم لوړ حتی چې د ټول عباسي دولت قاضي القضات وګرځېدل او د په واسطه په ټول عباسي دولت کې حنفي فقه نشر ځکه دی د قضا مصدر او مرکز او د دولت اول قاضي د امام ابو حنیفه رحمه الله په فتوا سره احکام صادرول نو ځکه دغه فقه د ټول امت مسلمه پر سطح نشر او دا قدرته معلومه ده چې عباسي دولت د دنیا پر ټول مسلمانانو حکم کاوه خاصتا د هارون الرشید په زمانه کې امام ابو یوسف تر هارون الرشید د مخ د هادي او مهدي په حضور کې هم د قضا وظیفه پر غاړه درلوده لکه څنګه چې امام ابو یوسف رحمه الله د هغو سره هم عجیب قصې لري چې د هغو څخه یوه قصه دا ده د امیر المؤمنین هادي او د یو بل سړي په مابین کې پر یوه باغ یا مځکه دعوا دا ډیره مشکله ده چې د حاکم او امیر المؤمنین پر ضد یوه دعوه قضا ته ولاړه شي او قاضي دې حکم وکړي مګر دا دعوه وقاضي ته ورپېښ او قاضي مجبور دی چې باید خامخا حکم صادر کړي د دعوی ظاهري حالات ټول داسې و چې باغ او مځکه د امیر مګر قاضي ابو یوسف چې موضوع وڅېړله ویلي چې خبره داسې نه ده نو اوس غواړي چې حکم وکړي مګر په داسې ډول چې خلیفه رسوا او په تکلیف نسی چې دا د امام ابو یوسف رحمه الله ادب او د امیران او پاچاهانو سره په حکم او معاملو کې دغه ادب او رویه هم ضروري دي ځکه که عدل او حق بېله تکلیفه او بېله رسوایي رسېدل ممکن وي نو دا ښه او بهتره خبره ده نو امام ابو یوسف رحمه الله و مقصد ته د رسېدو په خاطر د دغې دعوې حکم وځنډاوه تر څو چې په خپله خلیفه پوښتنه ځینې وکړي ویل په هغه مسئله کې دې څه وکړه کم چې په هغه کې زما په متعلق و تا ته دعوه درغلې یعنی په هغه دعوه کې د حکم صادر کړی دی امام ابو یوسف رحمه الله ورته ویل په هغه دعوه کې ستا مقابل طرف زما څخه غواړي چې امیر المؤمنین دې قسم یاد کړي چې د شاهدانو په حق سره شاهدي ادا کړې ده دلته د امیر المؤمنین دپاره د دعوې د ګټلو په خاطر یو اندازه رسوایي پیښیږي ځکه تاسې پوهېږئ چې د لوړ مقام د خاوند څخه چې وغوښتل سي چې هغه دې راسي په محکمه کې دې شاهدي ادا کړي او قسم دې یاد کړي لکه په دې کې چې د هغه سړي یو قسم سپکاوی وي نو خلیفه هم د ځان لپاره دا کار مناسب ونه لیدی نو امام ابو یوسف رحمه الله وویل ایا ستا په نظر دغه کار پر ما لازم دی یعنی چې محکمې ته به درځم او قسم به اخلم امام ابو یوسف رحمه الله ویل قاضي ابن ابي لیلا دا لازمه بلل یعنی هغه قاضي چې تر ما د مخه و هغه لازمه بلل په حقیقت کې دا د قاضي ابن ابي لیلا نظر نو په خپل د امام ابو یوسف رحمه الله نظر مګر د ادب په خاطر یې دا نسبت وهغه ته وکړي پاچا پوسو کوه دې دعوات نور هم دوام ورکم د خلکو په حضور عام رسوایی پیښیږي نو یې دا نسوه خوښه چې دعوه نور هم جاري وساتي او تر هغه باب په مځکې تېر شو چې دا کار هم د حاکمانو او امیرانو پر ادب او هوښیارۍ دلالت کوي هوښیار حاکم چې دا حس کړي چې دعوه بایلل کېږي او یا کم از کم د دعوې د ګټلو لپاره زما شرف او عزت داغداره کېږي او د خلکو د خبرو لپاره لار پیدا کېږي نو ښه خبره دا ده چې تر هغه دعوه تېر شي او د وخت خلیفه هادي هم دغه کار وکړي پوه شو چې په دعوه کې رسوایي پیښیږي نو ویل همدغه اوس باغ و هغه سړي ته ورکړي یعنی هغه باغ چې زما او د هغه سړي پر دعوه وه زه تر تېر و هغه ته ورکړي د امام ابو یوسف رحمه الله یوه بله لطیفه قصه هارون الرشید چې امیر المؤمنین او د وخت خلیفه و مکې مکرمې ته تللی او هلته یې خلکو ته لمونځ ورکړ یعنې د لمانځه امام دی لمونځ څلور رکعتیز و مګر څرنګه چې خلیفه مسافر و نو تر 2 رکعتو ادا کولو وروسته یې سلام وګرځاوه پس له دغه 2 رکعتو څخه امام ابو یوسف رحمه الله پر نورو لمونځ کوونکو په لوړ اواز سره غږ وکړي
ويا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن أمير المؤمنين مسافر ونحن قوم على سفر. يعني إيه أهل مكة خبل منزم براكي ذاك أمير المؤمنين مسافر دلته د اهل مکه څخه یو منځ کوونکی چې د حنفي فقه سره حسد درلودي هغه ژغ کړه ویل یا ابا یوسف نحن اعلم منك وممن علمك. يعني يا ابا يوسف مشترتا او هغه چا عالمان یو چې تا ته علم درښولې دي. امام ابو يوسف رحمه الله فورا ده په جواب کې وویل لو كنت كما تقول لما تكلمت في صلاتك. کترشتیا هم داسې وای لکه دا ته چې وای تا به په خپل مانځ کې خبرې نه کولای. یعنی تر اوسه ستا لمونځ نه دی پوره سوی، 2 رکعاته لمونځ دې پاتې دي او ته خبرې کوې. لمونځ باید دې له خبرو پای ته ورسول سي. نو که ته د رښتیا فقه وای په لمانځ کې به دې خبرې نه کولای. امام ابو یوسف رحمه الله په لطیف اسلوب سره دا وښول چې دا علم دی، معلومات او تکالیف غواړي، دا ضد سیالي او رقابت نه دي چې فقط په خالص دعوه کولو سره لاسته راځي. د امام ابو یوسف رحمه الله عجیب او نادر فتواوی خورا ډیر دي چې په هغو کې هغه ډیره لطیفه جمیله او معقوله فتوا هغه چې علما کرام ذکر کوي هغه فتوا ده چې د هارون الرشید او د هغه د زوجې په مابین کې وکړه. قصه ده یو محترم ورونو لکه څرنګه چې په پته کې ډیر لږ ځای پاتې دي او دا قصه پای ته نه رسول کیږي، نو اجازه غواړم فراتلون کې 9 نمبر پته کې به زموږ پاته بحث بیان کو ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراتلون کې 9 نمبر پته کې به د امام ابو یوسف پاته مناقب او د امام ظفر، امام محمد، امام عبد الله ابن مبارک او یو 2 نور